د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ جګړې د یادې ولسوالۍ د زده کوونکو زده کړې زیانمنې کړي او خلک له یادې ولسوالۍ څخه د وتلو په حال کې دي. دا چې ښوونځي ولې تړل سوي، خلک ولې له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه د وتلو په حال کې دي، آیا بیا جګړه پیلیږي؟ که غواړئ چې یادې پوښتنې مو ځواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د رامنځته سوي نښتې له امله لار او ښوونځي تړلي دي. د پکتیا ولایت ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالبانو له نښتې وروسته د څو ورځو په تیرېدو نه یوازې له هیواد سره د خرلاچې دروازه تړل سوې، بلکې په دغه ولسوالۍ کې ټول ښوونځي هم د جګړو د ویرې له امله د زده کوونکو پر مخ بند پاتې دي. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ځواکونه هغه مهال له طالبانو سره په نښته واوښتل چې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د طالبانو لخوا یوې امنیتي پوستې ته د لارې جوړېدو کارونه پیل کړل. پر کرښه د دواړو غاړو ترمنځ جګړې 3 ورځې دوام وکړ. د ځاني او مالي تلفاتو سربیره له ډنډ پټان سلګونه کورونه هم د خپلو ځایونو پرېښودو ته اړ او د سر خوندیتوب لپاره د څمکنیو ولسوالۍ ته بېځایه سوي. د دغې ستونزې ورهاخوا چې ځایي خلک ورسره مخ دي، ترڅنګ یې په تیره یوه اونۍ کې د ډنډ پټان او پاړه چنار ترمنځ لاره هم تړل سوې او په پټان کې ټول دولتي ښوونځي هم د جګړې د بیا پیل له امله تړل سوي دي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پټان دولتي لیسې یو ښوونکی چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه کوله، اطلاعات روز سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال په نورو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل سوي، خو دوی د جګړې له ویرې لا هم خپل زده کوونکي نه دي راغوښتي. نوموړی وایي یوه اونۍ وسوه چې دلته پټان کې زموږ ښوونځي تړلي دي او پر مهال یې بیا په نورو سیمو کې کلنۍ ازموینې هم پیل سوي دي. لامل خو یې له پاکستان سره چې دغه نښته وسوه نو خلک کډه سول او ماشومان هم له خطر سره مخ سول. د پټان ولسوالۍ یو 18 کلن زده کوونکی نورالله اندېښمن دی او وایي لا هم د ښوونځیو بیا خلاصون په اړه دوی ته ډاډ نه دی ورکړل سوی او په خبره یې چې له همدې وجې یې په زده کړو خورا منفي اثر غورځېدلی دی. هغه د طالبانو له ولایتي مسؤلینو غوښتنه وکړه ترڅو له پاکستان سره راپورته سوې ستونزه ژر حل او په سیمه کې له اوسني ترینګلي حالت ځان وباسي. له پاکستان سره پر پوله د طالبانو تاوتریخوالی زیات سوی او د تیرې جګړې له امله دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله هم واوښتله. ویل کیږي چې طالبان غواړي د ډنډ پټان ولسوالۍ لار د ځاځي اریوب له سرحدي ولسوالۍ سره ونښلوي، خو پاکستان د دې کار مخالفت کوي. د دغې ستونزې د هواري په موخه ځایي مشرانو او پکتیا کې د طالبانو ولایتي مسؤلینو هڅې چټکې کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي ډنډ پټان ولسوالۍ ته په سفر کې له کرښې د لیدنې ترڅنګ په سیمه کې له طالب پولیساتو سره هم خبرې کړي دي، خو رسنیو ته تر اوسه د شخړې هواري او د لارې د خلاصون په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.